یوه ښځه وایي ما لمونځ کاوه او ماشوم زوی مې نږدې راته ولاړ و او نارې یې راوهلې مور مور، خو ما جواب نه ورکاوه. د ماشوم بل ورور چې تر ده 2 کاله مشر و راغلی او خپل کشر ورور ته یې وویل دا بد کار دی چې 2 نفره خبرې کوي او ته یې په منځ کې ورلویږې. زما مور اوس د الله جل جلاله سره خبرې کوي. ښځه وایي د دغې خبرې په اورېدلو سره مې بدن ورېږدېدی او د هغه چا د عظمت او لویي په مقابل کې چې زه یې په وړاندې ولاړه وم د خپل ځان ذلت او کښتوالی مې احساس کړی. نو اوس چې هر وخت د لمانځه د ادا کولو دپاره لومړی تکبیر ووایم دغه د ماشوم خبره مې په غوږونو په زړه او په فکر راننوځي چې زه د الله جل جلاله سره خبرې کوم. مسلمان وروره او خورې، ته هم خپل لمونځ په دغه خبره سره راژوندی کړه چې ته د خپل هغه رب عز وجل سره خبرې کوې چې ته یې پیدا کړی یې او په دې پوه سه چې دغه ټول کائنات د هغې یوې سجدې سره نه دي برابر چې ته د عجز او عاجزۍ دپاره خپل سر د عظیم الله جل جلاله په وړاندې اږدې. کله چې ته سر پر سجده کښېږدې دا در په یاد کړه چې دغه اوس تر بل هر وخت رب العالمین ته ورنږدې یې. نو سجده اوږده کړه او د رب عز وجل څخه دې خپلې غوښتنې کوه. کله چې دې په لمانځه کې چرتونه یوې او بلې خواته ولاړ سي او دنیوي فکرونه در ولویږي دا در په یاد کړه چې ستا رب عز وجل ستا په پټ راز او د زړه په خبرو خبر دی او آخرت تر دغه دنیوي ژوند ښه او ابدي دی. لمانځه ته په داسې شوق ورځه لکه ماشوم چې د هغه چا غېږې ته ورځي چې د ده خوښ وي. خپل رب عز وجل ته د دې دپاره په ذوق او شوق سره سجده کوه چې الهي رحمت دې په غېږ کې ونیسي، ځکه الله جل جلاله تر هغه چا پر تا ډېر مهربانه دی چې ته یې زېږولی یې. د مخه تر دې چې ته د عزیز او جبار جل جلاله په وړاندې درېږې ځان دې خوشبویه او منظم کړه، زړه دې د غیر الله څخه راټول کړه او ووایه الهي زما په زړه کې بې له تا بل چاته ځای مور کوه. کله چې لمانځه ته درېږې د الله جل جلاله هغه قول په یاد کې درګرځوه چې فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سورة البقرة آیات نمبر 45. یعنی تاسې د خپل ژوندانه په ټولو کارونو کې په صبر سره مرسته غواړئ او همدارنګه په لمانځه سره مرسته غواړئ. او دغه د لمانځه ادا کول خلقو ته سخت او درانه دي، مګر خو بیا پر هغو کسانو نه دي درانه چې دوی د الله جل جلاله څخه بیریږي او د هغه جل جلاله د رحمتونو او نعمتونو په امید وي.